اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې به تاسو زموږ نور پروګرامونه کتلي د کره پښتو د چینل، او کوم چې د دې نه مخکې کوم پروګرام کړو د هغې په منځ کې ډېر خیلا راله، د مصروفیاتو د وجې موقع نه میلاوېده، او انشاءالله اوس به دا تسلسل جاري ساتو او د دې دا کفاره به ادا کوو. کم ټایم چې موږ ضایع کړی دی دا به موږ راګرځو په دې پروګرام کې. نو اوس راځو دې پروګرام له ډېر وخت هم نه خرابومه. نن زموږ موضوع ده، لکه دې موضوع ته په پښتو کې سرخط وایي. تندی، د تندي باره کې چې څونه جملې دي زموږ په پښتو کې چې لیکو به یو شانه او معنی به بل شان ورکوي. د هغې مثال داسې دی چې اوس به راشو موږ وایو چې د پلانکي تندی پراخه دی. پراخه تندي ته وایي لوی تندي ته. اوس لوی تندي سره د بنده د اوقاتو یا د هغه د خبرو د اخلاقو څه تعلق دی؟ پراخه تندی دی دا ډېر زیات ورکړې واله دی، تنګ زړه نه دی، غني دی، امداد کوونکی دی. دې ته موږ وایو چې تندی پراخه دی. لکه تنګ زړه والا نه دی، تنګېږي نه او هر چا سره مرسته کوي. دې ته پراخه تندی وایي. ښه، دغه شان دی چوڼ تندی. دا موږ پښتو کې استعمالوو د دې پلانکي تندی چوڼ دی یا چوڼ تندی نیولی دی. چوڼ تندی دا مطلب دی چې ناراضه دی، خفه دی په دې په هر حرکت باندې چې دی، یا د چا په ناسته یا د چا په تلو یا په سروزګار باندې دی خفه دی، تندی چوڼ نیولی، ناراضګي هغه اظهار ترې کېږي. دغې ته وایو موږ چوڼ تندی. ښه، سپېره تندی. اوس د سپېره تندي به څه تعلق یې د سپېره سره تندي؟ او موږ وایو چې دغه سړی چې سپېره دی بدقسمته دی، یو کار یې سمې نه خوري، مال ورته نه راځي، مال ورته نه ټینګېږي، کاروبار کوي تاوان کوي. دې ته موږ وایو چې تندی سپېره دی. ښه، بل ځای کې موږ وایو چې سر تندی نه لګي. اوس سر لګېدل او تندی لګېدل د دې خبرې سره څه تعلق دی چې سر تندی نه لګي، یو کار یې سمې نه خوري. دا هماغه خبره شوه چې سپېره دی سر تندی نه لګي. دې نه جمله جوړېږي چې دا دواړه یو ځای کې یو جمله. دا سړی ډېر سپېره دی، سپېره تندی دی، سر تندی نه لګي، دې په هر څه کې نقصان کوي، تاوان کوي، یو کار یې سمې نه خوري. دې ته موږ وایو چې سر تندی نه لګي. ښه، روښانه تندی. روښانه تندی څه ته وایي؟ چې کم یو کس لکه ډېر پراخه دی، څنګه چې د هغې په شان، یا موږ دا وایو چې د ده په تندي کې د چوڼ نه راځي، یا د ده د شکل نه د خفګان اظهار نشته، هر ټایم خوشحالي. دې ته موږ وایو چې روښانه تندی دی. قسمت یې هم ښه دی، روښانه تندی دی، هر یو کار یې سمې خوري او هر وخت خاندي. ښه، د تندي کرښې. اوس د تندي کرښې چې دي دا هم دغه چوڼو چې موږ څه ته وایو یا تریووالی، دا هم دغه تندي کرښې دي. دې چوڼ ته تندي چوڼ ته تندي کرښې وایي. خو دلته د تندي کرښې چې دي د قسمت سره تړلی شوي دي. د تندي کرښې وړې دي، تندي کرښې تنګې دي، تندي کرښې پراخه دي، د تندي کرښې ډېرې ښې نه دي. لکه مطلب دی چې کار یې سمې نه خوري، یا کار یې ښه نه دی، یا دا سړی ښه نه دی. د ده د تندي کرښې واضحه نه دي، سطحي دي، دا موږ داسې وایو. نو دا د دغې لپاره استعمالېږي چې یاره قسمتداره نه دی، یا د تندي کرښې ښې دي نو ډېر قسمتداره یې، خوش قسمته دی. ښه، په تندي 12 بجې دي. اوس 12 بجې په تندي
خو د دې مطلب دا دی چې په دې بنده باندې ناوخته دی یا په یو کار هم دی رضا نه دی، دی په هر څه ناراضګي کوي، په هر یو کار کې دی مخالفت کوي. دې ته موږ په پښتو کې وایو چې په تندي 12 بجې د ده سره سمې نه خوري، یو کار هم د سره خبرې هم سمې نه خوري. بس ځان ترې ساتي، د ده په تندي 12 بجې خواله مور دی غوسۍ، دا د دې لپاره استعمالېږي چې په تندي 12 بجې دي، ښه تندی ترې را پرېوځي. دا هم د خفګان او د ناراضګۍ اظهار دی، یا ډېر خفه چې بنده موږ هغې دپاره وایو چې د ده نه سم تندی را پرېوځي، دومره خفه دی. دا هم د تندی را پرېوتل د خفګان اظهار دی. ها په تندي کې ځای نشته، لکه مطلب دی که زه ورته څه خبره کوم هغه ځای نه نیسي، ښه بې ځایه ځي، عمل پرې نه کوي. دا سړی چې دی بدمخه دی یا نه مني د چا خپله کوي. موږ په پښتو کې دا وایو چې د ده په تندي کې ځای نشته، ده ته وینا نه ده پکار، بس ځان پرې غلی کوي چې څه کوي کوي دي، د ده په تندي کې ځای نشته. تندی تریو کړی، تریو تندی د ناراضګۍ اظهار دی. دا مطلب دی چې په دې کار باندې زما خوښي نشته، دا کار زما نه دی خوښ، نو تندی تریو دی. تندی تریو د ناراضګۍ اظهار دی. تندی ترې را ځوړند دی، او مکه معنی ورکوي چې دی په دې کار باندې خفه دی، ډېر زیاته خوشحاله پرې نه دی، یا چې ده ته څه پیدا نشته او یو کار روان دی او د ده وخت ضایع کېږي، موږ وایو چې تندی ترې را ځوړند دی، بس د ده دې سره دغه نشته، مینه نشته دې کار سره. ها تندی یې وړوکی دی. تندی یې وړوکی دی مطلب دا چې په ده کې اډو ځای نشته، د خبرې ځای پکې نشته. که زه ورته څه خبره کوم د ښې یا د کار ورته یم، نو هغې ځای پکې نشته، نه شي کولی، نه کوي. دې ته موږ وایو چې تندی یې وړوکی دی، مطلب دی چې ده کې ګنجایش نشته، دا خبره نه مني، خپله کوي، او دا تندی یې وړوکی دی. تندی یې تور دی. تور هم د بدقسمتۍ لپاره استعمالېږي، لکه بدقسمته دی، تندی یې تور دی. روښانه تندی موږ د دې لپاره چې دا پراخه، مالداره، ښه، او تور تندی چې دی دا د بدقسمته سپېره ده بنده لپاره، دا تور تندی استعمالېږي. ښه د بل په در تندی لګول، مطلب دی چې چاته محتاجي کول، چاته دونه پرېوتل د ضرورت لپاره، دې ته وایي د بل په در تندی لګول. نو تندی لګول چې دی نو دا چاته ځان پاتې راوستل، ښکته راتلل، بل له ځان نه ډېر غوره ګڼل، یا چاپلوسي کول، دې ته موږ وایو چې د بل په در تندی لګول دي، دا نه دي پکار. تندی ماتول، په یو کار کې دونه محنت کول، دونه مشقت کول، موږ دا وایو چې دا داسې کار هم وکړو چې تندی مې پکې مات کړ. هغه یو شعر دی، اوس تنده ماتوم که مې تندی پکې ماتېږي. تندی ماتېږي دا که زه پکې هر څومره وکړېږم، هر څومره خوارۍ نه، هر څومره سختو نه تېر شم، خو زه به تنده ماتوم، تندی ماتوم. دا تندی ماتېږي نه، خو لکه مشقت سره تعلق ساتي، د خوارۍ سره. په تندي کې خوشحالي نشته، دا مکه خبره ده چې دا سړی سپېلی دی، د ده په قسمت کې خوشحالي نشته. تندي موږ وایو قسمت ته، دا د قسمت په ځای راغلی، د نصیب په ځای، قسمت نصیب. په تندي کې ځای خوشحالي نشته، په قسمت کې خوشحالي نشته. ښه تندی رڼا کوي. اوس تندی څنګه رڼا کوي؟ دا موږ د نوراني شخصیت لپاره استعمالوو. څوک لمونځ اودس کوي، 5 وخته لمونځ کوي، اودس کوي، د ده په مخ کې رڼا ده، نو موږ وایو چې تندی یې رڼا کوي، یا روښانه مخ یې دی، یا نوراني مخ یې دی، نو د هغې دپاره دا تندی یې رڼا کوي. مطلب دی چې دا ډېر پرهېزګاره دی، ډېر خوند کوي، هر چا باندې ښه لګي دا شکل یې یا دا مخه، د دې دپاره دا استعمالېږي. ګرانو ملګرو، دا تاسو دغه شان به موږ نور پروګرامونه هم راوړو چې د دې یو تندي دپاره دا ټولې جملې راغونډې شوي دي،
یو خوند هم ترې جوړ شو. دا ټول یو ځای له رالې د دې تندي د توري د برکته ټول یو ځای له رالې او تاسو ترې خبر شوئ. داسې ټولې چا ته یو ځای نه رایادېږي او نه دې ته د چا خیال ځي چې ګنې دا لیکلی کېږي یو څه او معنا بله ورکوي. دغه شان به نورو پروګرامونو سره هم راځو. اوس د الله په امان